ها اوس ته په دې خبره پوه شوې که نه چې اوس کورډرا ته موږ دننه کېږو د خیره نو کورډرا کې به موږ ته دلته کې څه راځي دا یو آپشن به راځي په دې آپشن کې 1 2 3 4 5 شپږ شپږ خبرې دي په دې شپږو خبرو کې دا درې خبرې زموږ لازمي دي دا لاندې خو مطلب یو قسم لاسې یو ستاسو د پوهې لپاره لکه مطلب دا راځي تا پوه کوي کته کورل ټول یې ورته وایي مطلب ځان د پوهې لپاره که دا ووایي چې تا ته به یو قسم له طریقه کار ښایي دغه تیار شو د څخه سامان شو داسې که نه دې کې زموږ کار نشته زموږ صرف د دې دریو سره کار دی یو دی نیو هغه ته الریډي پېژنې نوې پاڼه دې ته ویل کېږي هغه چې تا کم مخکې استعمال کړي دي هغه سامان به په دې ځای کې تا ته ښایي دې ته ویل کېږي اوپن د اوپن مطلب دا زوړ کار تاسو یو کړی هغه دوباره کولول دا خو زوړ کار دی مونږ کړی دی اوس په دې کې دلته کې چې دا وهم که نه نو دې اوس هغه کار ماته کولاوهي چې کوم ما مطلب دا په دې کې جوړ کړی دی نو دقه شان به مونږ دا جوړو نو دا اوس چې ما کوم جوړ کړی دا د یوټیوب دپاره تمنیل دی کله چې ویډیو ګوري په ویډیو باندې سي تصویر لیدلی دی دا هغه شی دی صحیح ده نو دا خو زموږ سره د دې ریسنټلی کوم چې تیار شو ده که نه جوړ شوي مطلب پرون استعمال شي بابلوز استعمال شي د هغه سامان ده ته په دې ځای کې ښایي که لوګو دې وواله نو دلته کې تا ته بس لوګو کولاوه شي خو دا لوګو بس مطلب دا دی چې یو قسم لا نه کېږي نه دا تلي را او دلته کې بل آپشن دی هغې ته ویلی کېږي نیو دا اوپن چې ما کوم وو که نه دا هم دقه کار دی خو مطلب دا دلته خو ډایرکټ کار یا اوپن چې دا به ځي کس کار راځي کم ځای کې شی هغه به رااخلي اوکې کې به نو مطلب دا دی چې دې ځای کې به تا ته په دې ځای کې اوکې کېږي راځي به صحیح شو اوپن شو دا کولاو شو دین علاوه بل د نوی پاڼه جو نوی پاڼه خو تاسو ته اړلې پته ده چې نوی پاڼه اس په وکیم نه ځان له خپل کار کې اوس په دې دا کم چې تا د سکرین ښکاري که نه په دې سکرین کې ګوره دا زموږ سره پاڼه شوه صحیح شوه دین علاوه دې ته ټولز وایي دې ته کلرز وایي او دې ته زموږ سره دا هم ټولز دي خو په دې ځایونو کې چې کوم دا ته ښکاري که نه دې ته مونږ یا مطلب ریبن وایو مونږ چې ورته په پیج کې به ریبن وي صحیح شوه او دې ته مونږ مثال په طور باندې ټول بار ورته هم وایو مختلف قسمونه نومونه دي خو په دې ځای کې چې کوم سامان لګېدل دي که نه دا اکثریت شارټکټ دي لکه اوس دلته کې لیکلی دی نیو جو اوپن شارټکټ دی دا اصل کې په دې فایل کې پراته دی نیو اوپن خو دا ډېر استعمالېږي چې دقه ځای کې کېښودي چې یاره خلک ډایرکټ کلیک کوي او مطلب دا دی هلته پکې اړو تلو ته حاجت نشته دا سیو دی جو دا پرنټ دی دا هم تاسو په دقه کې پراته دي سیو او سیو ایز سیو او د دې نه علاوه هم سره پرنټ دا ټول سامان دي او په سیو ایز کې دا ما خبره کړې وه چې سیو ایز کې مطلب څه دی سیو یو شی سیو کول سیو ایز هغه شی په بل نوم سیو کول صحیح شو چې دې کې به موږ نه ځو دې له به په قلار ځو نن به زموږ سره دا کاري په دې کې به هغه کار مونږ کوو چې کوم مطلب ته پې ښه پوهېږي یو د پیک ټول وایي جو پیک ټول ته د نیو دپاره استعمالېږي شیپ ټول دی صحیح ده شیپ ټول ایډیټ پوینټ به مونږ په ایم ایس ورډ کې کوو هغه شی دی ریکټینګل دې راواغستو ډرا به یې کې دې نه چې کله راوند ریکټینګل جوړی نو شیپ ټول به راواخلي او داسې به دا پوینټ ونیسي دې نه به راوند ریکټینګل جوړ شي صحیح شو دا خو سیمپل طریقه ده دا وشوه بل کار د دې دا دی که تا چېرته کارډ جوړې یو کارډ ته داسې جوړ کړو دې نه دې مطلب دا بلیک کلر ورکړو کنټرول سی کنټرول وي خو ته پېژنې که نه کاپي مې ترې واخیستله دا مې ډیلیټ کړو دوباره یې کوم کنټرول سی کنټرول وي ما واخیستو و دې د اوس وکې دې له مې سور کلر ورکړو او لاړم داسې په دې له پاسه مې کېښودو وړوکی مې کو شیپ ټول ته به لاړ شي رایټ په کلیک کې کنورټ ټو کرف یې لیکلی نه دا به ووهې دې نه پس به په دې منځ باندې رایټ کلیک ووهې ټو کرف به ووهې نو هغه پوینټونه به جوړ شي کوم چې مونږ په ایډیټ پوینټ کې کړو مونږ چې دې ته وایي دې ته کرف لاین وایي نه کرف لاین صحیح ده دا خو هغه شوي دي که نه طریقه کار هم دقه دی دا د شیپ ټول یو کار دا دی بل کار په دې کې دا دی که چېرې مونږ پوینټ جوړو نو رایټ په کلیک کې ایډ پوینټ به وایي دا مونږ کړي دي اوس په دا پوینټ خوځېږي داسې نه صحیح شو دا پوینټ ډیلیټ کې رایټ په کلیک کې ډیلیټ پوینټ به وهي بیا رایټ کلیک کا ټو لاین نو ټو لاین ته وو دا واپس خپل زوړ حل ته راغی
کنټرول زیډ خو پیژنې کنه واپس سموث کله چې ته اډ لاین ورکی نو ګوره دا دوانه خوځيږي کنه دې د سموث وای صحیح شو او کله چې ته دا دې د کسب نو دا چې وای کنه نو دې بیا ګوره سپ دقه یو پوینټ به خوځيږي بل به خپل زیبانی سي ولاړ وي دا مونږ الته کې کارنر دی ته وي صحیح شو سموث واپس اقزړه خبره شو صحیح شو عدالت هم بس تقریبا دغه شی دی چې ته استعمالوم په دغه طریقې استعماليږي صحیح ده دغه دونه خاص خبره نشته هغه بیا ته واپس دی بریک اپارټ څه ته ویل کېږي ټوټي مستبر راځي د خیره و دا بریک اپارټ چې مو وو نو دلته ګوره د صرف هغه مطلب دا دی چې رائټ کلیک صرف آوټلاین شته نور څه نشته دنه فیل کلر نشته وسی نه د بریک اپارټ وای په بعض ټیم کې سړی مثال په تور باندې ځان لاین سپ پکاري لاین د دغه لپاره استعماليږي صحیح شو کنه اوس په شیپ ټول اخلي په شیپ ټول به بیا رائټ کلیک وای بیا لیکل دی ریورس کرف ریورس شاته نو دا شاته ویل کېږي زموږ سره نو دا اوس ګور هغه طریقه ده کنه دی صحیح نه مطلب څنګه چې مونږ به دې کرس دغه وو صحیح نو اټو کلوز مطلب دغه دی واپس کلر ملر راغی کرانه کوي صحیح شو او دا خو کنټرول زیډ هم کو الستیک موډ څه ته ویل کېږي دا به ان شاء الله روسته راځي وسته به دی باندې خاص په دی باندې ستاسو ذهن شریک کار نه کوي صحیح ده الستیک موډ صحیح شو دا به ان شاء الله مخې ته بیا راځي پراپرټیز نظر زموږ اسکارو نشته سیمه د کولاو کو دې طرف ته راغی دې سره زموږ لا کار نشته ان شاء الله دې ځکه لاندې به پويږي په دی باندې دا خو د دې یو کار په باره کې ما دونه خبرې ځکه وکړې چې دا تل درځي صحیح شو که یو خبره نیمه نیوي جو خو نیوي د سفروانه کوي دې د کنیفي ټول وي کنیفي ټول مطلب دا دی لکه تاسو کینچي یعنی بلیډ او کنیفي بلیډ ته وي تاسو چې د پمنځ دوشي جدا کنیفي راخله او دسی کلیک کا او لاندې راشه پدې ځای کلیک کا سپیک ټول چې راغوس دا جدا شو کلیف ټول لکه مطلب جدا کوي کنیفي ټول پترې ده صحیح شو بلیډ ته ویل کېږي بل ته ویل کېږي زمون سره اریزر ټول څه د لپاره استعمال کېدم اریزر کټ کول نه ورانول نو دا وړو کې څنګه هم دي چې دا پوینټ دی دا سوړ دي چې نو وړو کې ها کنه دا بلغه کې وکړو دا اریزر ټیبل کې صحیح شو دیوانه یو پر کلیک کې دغه به کلیک شي دا شیپ به کلیک شي او بیا به کلیک ونی سي خطه به دي سره راکاږي نو زو کېدا اریزر ټول نه جدا شو به چې دا خو سم یو دي کنه دا جدا کې مطلب بالکل جدا کې نو رائټ کلیک پکې بریک کرف اپارټ ا دې مطلب دا ټوټل با ټوټي شي بریک ماتول ته وي او هغه شی چې کم کرف شي دي او هغه څخه په پارټونو کې بدل کا جدا کا دې ته معنی دغه شو دویم نمبر زموږ سره راځي هغه د سمج ټول وي سمج ټول څه ته ویل کېږي لکه مثال په تور باندې ته لګوټي غټو مې دي ځګنه کنه ډېر وړو کېده غټ شو دا چې دې ځګې دې کلیک کې او بهر دې سي وباسه دې د سمج ټول وي وخته غونډه جوړي کنه جوړيږي داسې ادنه طرف ته راکاږي دنه طرف ته راکاږي لکه ها ځان جدا بار کړو دا مړه د دې دغه د پرزه تاسو یو مطلب سیمپل ونه کې ډیزاین کوم لکه ونه سیمپل ډیزاین ها دا ما سره یو ونه ده دې نه خاخونه جوړه جدي د سمج ټول تراشه د دې ځان خه مطلب دا غټ راغټي هم کا غټ شو د شيزه لال وې څنګه چلې ډونټ شو صحیح ده دوباره ونه راځي بیا ها دا ښه خاخونه دي کنه وېږي اځه خاخونه می جوړ کو ستاد پوی لپاره مو لازمي شي نه ده مطلب ستا پوها دي د سوي سمج ټول شریف مرسته ان شاء الله بدی باندې بیا په هر یو ټول باندې ممون سکو پریکټیکلی یو لوګو جوړو دې طرف ته خوسته د کم کار کوم نو دا سپ دی لپاره کوم چې یاره تاسو په دې ټول زو پوښي دې تا غدري خوخه شی راګن برش مطلب څه دی لکه اوس مثال په تور باندې چې پټیاړو وی کنه
ګوره دی دا کلیک کا او سره دی وینې ها هغه شی دی که نه دی خبره ختم او داسې دپاره استعمالېږي نور به پوه دې ته ویلی کېږي ورچوال سیګمنټ ډیلیټ مطلب څه استعمال یې دا دی تا یو ریکټینګل جوړ کو او داسې دې پکې ګول دایره جوړه کړه یعنې دوه دي که نه ها ته اوس په دې ورچوال سیګمنټ دې راغستو ته وایې چې دا بهر ته ټول ډیلیټ شي دا دننه دې پاتې شي څنګه چې بهر ډیلیټ شي نن شدن د پاتې شي دننه پاتې شي اوس یې موږ وایو چې دا بهر چې کوم دی دا ډیلیټ شي یو کلیک کوو ختم نه شو صرف کلیک کوه ساده او ته وایې چې یاره مثال په طور باندې دا دې ډیلیټ شي او دقه دې صرف پاتې شي ګورې دې ته څه وایي ورچوال سیګمنټ یې رسو ورته سیګمنټ نه رسو بل چې بس ختم ها خای چې دا یم که نه دا بل ها خای دا سره پاتې دا دا وګورئ شي دا وی زمانه هیر شو ښه دې ته روټیشن وایي ښه دا خو موږ کړی و که نه دا موږ په کوم ځای کړو خبرې په ان پیج کې ښه موږ به داسې ونیو او داسې تاو به کلیک کا لال به به پیک ټول باندې کلیک کړې بیا به راځي بیا به تاوې یاد دي شي دا موږ کړو صحیح ده دا دواړه اوس خو دې کې یاد ساته چې په دې اخري کې چې دا ورچوال سیګمنټ دا کم کار دی چې دا کله ته وکړې دې ته بیا دننه کلر نه اچولی کېږي ها په دې کې دننه بیا کلر نه اچولی کېږي بارډر ته کلر اچولی کېږي د بارډر کلر اچولو طریقه دا چې کم کلر ورکې هغې باندې به رایټ کلیک کړي چې بارډر کلر بولېږي او چې دا کلیک وهي نو دې ته دننه کلر لګاو دې ته دننه کلر چې کلیک وه دننه کلر رایټ کلیک ته کو جو زیړ کلر بارډر دپاره رایټ کلیک صحیح شو دا خو دې کې به مونږ مثال په طور کلر څنګه اچو نو دا به انشاءالله بیا مونږ مزید تاسو ته کوو د دې دپاره خپل یو څو دغه دي ټولز دي په هغه ټولزو باندې بیا مطلب دا دی دا استعمالېږي دا زه چې اوس کوم کار کوم دا به ټیسټ کوم نو داسې هم نه کوي خو دا به انشاءالله زه تاسو ته بیا مطلب دا دی چې وخت دا پوینټونه نه دي دا به یو کول غواړي دغه کول به غواړي وبشي معمولي مسله دا درې خاخای چې هم سره فرق باندې دا نه هغه صرف دغې نښې دپاره استعمالېږي دا زیات تر استعمالېږي دا لکه تاسو مطلب دلته کې یو ایلیمنټ جوړ کړی دی یو وړوکی شانتي ایلیمنټ صحیح ده دا اوس ته زه پریکټیکل هسې ښیم لاړم په دې ځای کې مې دا کلیک کو دا مې لږ راونډ کو بیا مې داسې کلر ورکړو سور دا یو ایلیمنټ دی د دې تا ته ما ویلي وم مطلب دا سرکټونه مرکټونه نه جوړېږي د دې دغه والا د دې نه چې کله کاپي اخلي د کاپي اخیستو طریقه دا ده چې هلته دې ویړو رایټ کلیک په ووهي دې به کاپي واخلي صحیح شو اوس دا یاد ساته دې ځای کې نه دې ځای پورې به یو لاین ډرا کول غواړم لاینونه به کوم ځای کې وو عام لاین ته خو یې ما کړی دی دا پیدا ځل دا ودی نو په څه کې دي نو وایه که نه نو لاین کته دغه دی دا نه دا خوشه دا دی پین دی ولیدو جو لاین هغه دی دا د بارډر وایي دا بارډر ډبلی را ډبلی اګتې بګتې وې کړی مې دی او خواسانه څنګه ما کړي دي دا وګوره تا ټول زیات دي مړه سي ګپ لګوي مړه دا به راواخلي د دې ځای کې باندې به کلیک کړي او دې ځای کې ته به راشي لاین به جوړ شي بیا به لاړ شي دې ځای کې به دا راواخلي دې لاین باندې به داسې ډرا کړي کلیک شوی دی که نه دی اوس کلیک شو داسې راکاږي نه دا اکثر چې که نه د دې سرکټو مرکټو تارونه مارونه او داسې جایننګ مایننګ او دې دپاره استعمالېږي دا چې اوس لرې څنګه نږدې کړم بازو کی مې درته خولو شارټکټ کی کوم شارټ F4 F4 څه شو وشو دا ټول وشو کنه دي شي وشو زومینګ نو زوم دغه راخله جدي سي زوم کوه او چې بیا د مثال په توګه دلته کې دنه لاړې پدې کې لیکل لاس نو لاس مطلب دا چې ته دې بیا دا لقول شي صحیح شو او زومینګ هم په دې سکرولینګ باندې هم کو دا دغه په کوله ما شارټکټ کیدا صحیح شو دا سکرولینګ نه دی سکرولینګ باندې هم مونږه سکرولر چې مونږه برخ کته کو کنه په دې باندې هم زومینګ کیږي او په دې لاس باندې خدا بالکل خوځيږي صحیح ده دا کړ دې وشو جی زومینګ باندې پوښوي چې دا زوم کې دي سي کنه نو بر دغه کې بیا ماینس لیکل چې ماینس وهي نو ماینس کې وتا څه کیږي ماینس ته وهم دی مطلب لاړو
او بل پدې کې چې تر رائټ کلیک وهي رائټ نو په رائټ باندې ماینس کیږي او په دې لیفت کلیک باندې دا پلس کیږي. دا خو زموږ سره زوم مین کار دی دم تر درځي او ته مې وګو په دې ځکه کې زموږ سره اوس سدي دلته کې ډېر شی سامان داسې دي چې هغه د لاینونو لپاره استعمالېږي. کم چې موږ په ایم ایس ورډ کې کړو لاینونه هغه لاینونه دي دي کې موږ ډېر مختلف لاینونه کړو. هلته کې پنسل لاین هم کړو موږ مطلب هغه موږ چې به کیله وغیره راغوله لوګو به راغوله هغه لاینونه کرف لاین به هم کړو. صحیح شو چې دا هغه لاینونه دا چې راغستو نو دا زموږ سره بس چې داسې دغه کې دا پنسل دی او که داسې یو پیر دې کلیک کو او بیا دې داسې کلیک پرېښودی او شفټ ورسره ونیو یا کنټرول نو دا بالکل سټریټ لاین ځي مطلب بالکل نیغ به او بیا دې کلیک کړو مطلب هغه لاین شو کوم چې به موږ جوړول په ایم ایس ورډ کې. بل دې نه علاوه زموږ سره دې ته ویل کېږي بیزر ټول. دا هم یو قسم له لاین دی خو په دې کې ګوره دا کړی چې دغلته دې کلیک کو که نه نو چې اوس به کم ځای کې بل کلیک اخلي که نه نو په حق ځای کې به زموږ سره کلیک جوړېږي داسې صحیح ده که نه. دا زموږ سره بیزر ټول دی. دین علاوه زموږ سره بل اپشن دی هغې ته ویلی کېږي ارټسټیک میډیا ټول. نو په دې ارټسټیک میډیا ټول کې دننه څه دي زموږ سره چې کله تا کلیک کو که نه دا یو برش غوندې کې دی او په دې برش کې بیا دلته کې له پاسه چې وګورئ که نه نو دا د برشونو هغه قسمونه دي. دې ته پري سیټ وایي دې ته برش وایي دې ته سپریر وایي مو ته پښتو کې سپری وایو دې ته کالیګرافیک او دې ته ویلی کېږي پریشر ټول که نه پریشر ټول مطلب دا پنسل منسل پین مین دغه نو که دې ته ته لاړ شي که نه پري سیټ نو په دې ځای کې داسې لکۍ غونده کې ته ښکاري دا تیار شو د مطلب دا مونږ ورته مطلب کرفونه ووایو لاینونه ووایو هر څه ورته وایو خو مطلب برش ټایپ غونده کې صحیح ده. اوس ګورئ دې ته برش وایي ګوره داسې چې راکاږو که نه ګورئ چې لاین لاغې نه صحیح ده. دا د دغې ارټسټیک میډیا کې مطلب دننه بیا قسمونه دي. که دا برش دې ووهو نو په دې برش کې یاد ساته په دې ځای کې زموږ سره بیا دننه په دې کې یو قسم له ډیزاینینګونه دي. که دا غشی دې ووهو اطور ته یو سړي ته مطلب داسې راکاږو نو غشی به وي او که دې داسې تاو کو که نه نو غشی به تاویږي. اکثر بعض ټایم کې خلک وایي یاره داسې غشی نشانه ورته وکړي نه دا زموږ سره د دې برش کار دی. سپریر مطلب یعنی سپری څه کار کوي په دې کې دننه زموږ سره ډېر شی دغه دي یو قسم له په دې کې دننه ډېر شی دغه دي زموږ سره مکوله په دې کې دننه زموږ سره ډېر شی دغه دي مطلب ډیزاینینګونه دي. دلته کې ببلز دي پکې په دې ځای کې پکې زموږ سره داسې مطلب موږ ته په خپله ژبه کې بوټي وایو یا پاڼې وایو پلانټ وغیره داسې نو چې کلیک دې کو که نه داسې ډرا کوې پاڼې ته به یې داسې ځانه جوړې داسې ټولز ته د خیم بیا به انشاءالله په دې باندې مونږ پریکټیکلي شی جوړو. ښه دا به ټول ځانه داسې ته سرچ کړي او انشاءالله بیا به درته زه په دې کې ډېر ښې طریقې وښیم. دې نه پس بیا دا د کالیګرافي څه ته ویل کېږي دا که دې خیال کړی دا خطاطي شکل باندې دا اردو لیکل پښتو لیکل دا هغه کالیګرافي دی خو په دې کې ډېر ښې کارونه دي نو بیا به انشاءالله مونږ په دې باندې دغه کوو. صحیح داسې که نه په دې کې قسمونه د دې د سیز دا کمول او سیوا کول او دا ټول دا به انشاءالله بیا کوو د خیره. صحیح ده. دې ته اوس ویل کېږي پریشر ټول دا خو مطلب هم دغه شی دی خو ګوره دی دغه یو چې دی دا کالیګرافي چې و که نه دا زموږ سره بالکل کټ پین دی او دا یو زموږ سره داسې جوړېږي لکه مارکر او که دې ځای کې نه بیا دې دغه وکړي دا پلنېږي او وړوکی کېږي آوټلاین مطلب داسې ښکلی صحیح شو نو مطلب دا ویټ دې سیوا کېږي او کمیږي او دا کوم آپشن چې دی دا به انشاءالله بیا سبا زه ډیفاین کړم. دا زموږ سره په دې کې دننه سو پین ټول وسط وایي دا هم ته ارټسټیک مې پین ټول او بیزر ټول تقریبا یو شانتي دی خو په دې کې کارونه مختلف دي. په بیزر ټول کې چې به دې کلیک واغستو نو څه چل به کېدو په هغې کې به مطلب دا په بل ځای کې چې به دې کلیک ونو لاین به راغی او په دې کې لاین سره هغه ښکاري چې کوم ځای ته ځي لاین ښکاري یعنې او په هغې کې به لاین نو یاد دي شي او بیا د دې اصل کردار چې دی به انشاءالله مخې ته راځي بیا به درته ښیم. د دې نه علاوه بل دې ته ویلی کېږي زموږ سره پولی لاین ټول دا هم مطلب یو قسم لا چې کله داسې ته راځي جوړې جو ګورو ته هغه شانتې مطلب این خطې دی اوسې چې ډبل دې کلیک کو جو بند بشي لکه مطلب داسې یو دغه دی مطلب داسې یو لاین دپاره استعمالیږي خلک ځان استعمالوي او که یو پیر دې کلیک کو او بیا داسې راکاږو
نو مطلب دا دغه شان براکاګل کیږي څنګه چې مونږ په دې پین ټول باندې وکړو خو د هر یو کارونه جدا دي جدا څنګه دي अब ان شاء الله بیا مخې ته مونږ ډیفرنٹ کوو صحیح دي ته ویل کېږي زموږ سره 3 پوینټ ټول نو 3 پوینټ ټول خو مطلب د سیده لکه کرف لاین د سیده جوړ کو د سیده راکا کو کنه سیده او پری دی خو نو ګوره دا کرف لاین شو صحیح شو دي ته ویل کېږي زموږ سره انټریکټیو کنیکټر ټول انټریکټیو کنیکټر ټول څه ته ویل کېږي دوه شیزونه د یو بل سره مطلب جوائن کول څنګه لکه تا دلته کې یو وړوکی شان ریکټنګل جوړ کو کنه دا دی بل جوړ کو دا دی بل جوړ کو نو په دې ځای کې چې تاسو لاړ شي او دا کنیکټر دی راغستو نو ګوره دلته دی کلیک راوکاګو ساري دسه کلیک دیونه دلته دی راوړل دا دوه جوړ شو دې نه دلته کې جوړ کو دا دوه جوړ شو دې نه دلته کې جوړ کو دا جوړ شو دا څه د لپاره استعماليږي دوه خبرې دي یا دغه د لپاره استعماليږي د کور د نقشو د لپاره استعماليږي یا زمون سره د سرکټ نه د الکترونیک سرکټ هغه کې پوینټونه هغه پوینټونه پر استعماليږي یو مطلب دا یو پرزا د بلې پرزي سره جوائن کول دا زمون سره د دې لپاره استعماليږي ان شاء الله مطلب دا چې یو قسم د ډیزاین جوړ شي کنه یو خپل ډیزاین د خو مطلب لول خو استعمال خو ډیزاین کې راشي کنه صحیح شو دي ته اوس ویل کېږي ډیمینیشن ټول ډیمینیشن ټول څه ته ویل کېږي ډیمینیشن ټول دی ته ویل کېږي لکه تاسو مثال په تور یو ریکټنګل جوړ کو نو په دې ریکټنګل کې دننه د دې ریکټنګل لمبایي چوړایي موږ ته هایټ او ویډث وایو نو په دې کې د دې د هایټ څونه ده هایټ دی ته ویل کېږي نو هایټ زم سره سره 15.237 انچو و چې دلته کې تلاړ شي او په دې ځای کې دغه اپشن وي ډیمینیشن والا او دلته دی کلیک کو او بیا دلته کې را لې په دې ځای کې دی کلیک ونیو او بیا دی کلیک ونیو ګوره ته کلیک دی اوس لږ زوم کا په دغه ځای کې به تاسو د دې هغه چوړایي هغه دغه خي چې کوم ځای کې خو یا شي یاد ساته دا یو غلطي به مونږ نه کوو دلته کې اوس ګوره پیج څومره لري دی نه او دلته کې په کوم ځای کې دی نو مونږ ته پوره نه ښکاري کنه اوس ته ګوره ښه دلته کې اوس دا زمونږ نه ګډوډ شوی نه صحیح ده نو یاد به ساتي دا به ټول ډیلیټ کو ځان ته په پاڼه صفا کو چې پاڼه صفا شي اوس په مونږ خپل پاڼې ته لاړ شو په دې کې به را زوم کو خپل زومینګ کې به کار کې صحیح ده او بیا به دلته کې جوړ یو ریکټنګل جوړ شو اوس لاړ شه دغه ډیمینیشن ټول لا اخله ډیمینیشن ټول لا خو د دې وګوره سره 2.34 ته کنه نو دلته کې اوس ګوره 2.34 تاسو ګوره دا خو نه کوي کا دا به نه کوي پته نه لګي صحیح ده وځو د ګور اوس په کار شروع کی ان شاء الله العزیز دا وری کار نه کوي یار نو دا یاد ساتم او تاسو ته معلوم وي چې کله نه کله دماغ د دې کار نه کوي طریقې دا ده مونږ بل ګوري دا بند کو او دوباره به یو بل پاڼه کنټرول ان باندې راغلو یعنی کنټرول ان مطلب نیو پاڼه اوس په ټیسټ کو نو زه ته دا یو خو طریقه صحیح ده دغه طریقه هم د توکړه یو طریقه ده بل هم د دې نه به موږ د سره شو دیږي کې پوری او کلیک په واخلو او بیا بدل ته کلیک کو نو دا ول یار دا په کار ده چې دی دغه خو ده بیخی نه فایده ولیا نه په کار دي سي دماغ بالکل بند شي دی ورکو کله نه کله د یو کار د لپاره موږ غټ سافټویر ته ځو مطلب د کوټي هیوی دغه ته ځو ها هیوی چلته ځو هیوی کورل راته د لپاره چې باز ان ټیم کې مطلب دا رې چې د ویډیو په دوران کې موږ چې ریکارډینګ کوو کنه نو کار نه کوي اوس په موږ لاړ شو دلته کې د دې ماغه طریقه د سم مسله کې نشته ټول لکه یو سافټویر دی دلته وسو ګورو کنیکټر دې بس شیا به کېشته وځو
ډیمینیشن ټول نه خیر اشتباه دي دا اکثر دسی کنه چې بعض ټیم کې دا په یو ځای کې بعض ټیم کې په بل ځای کې کنه دغه مسله او نور یې بګي چې نوم درته یادی کنه نه دا دی نه چې نوم درته یادی کنه بیا نو وکي ها ودلته مې کلیک واغستو دا اوس ما چې کومونه دی 7.21 د دې سره دا زموږ سره ویټ ته نو دلته کې لاړ شي د دې دا ویټ ته وګوره چې دا سره دا اوس دلته کې په انچز کې ښي عدالت په پکسلز کې دي نو دا انچز او پکسلز دا جدا انچز خو تاسو ته درځي چې انچز څه ته وي او پکسل چې دی هغه څه ته وي نو پکسل جدا شي د انچز جدا شي او دا مې انچز ته بدل کړو دا کلیک کړه نو دا سره 7.208 نو 7.208 دلته کې 7.21 ناغله نو دا 21 دا یو جدا مطلب دا 2 خو په خپل ځای ده خو دا 08 ولا نه نو دا یو جدا قصه ده او هغه جدا قصه چې ده کنه هغه به ان شاء الله تعالی الو درځي چې دا په میتس پويږي صحیح شو دا یو جدا مطلب دا اشاری خپل اصول لري په هغه اصول موافق باندې مطلب دا لري چې لکه دا کې ډیسیمل پوینټ وته وای کنه دا غي نو دا خو ته ما صرف د ډیمینیشن طریقه خو لته چې کې کنه ان شاء الله په هغه کې به هم په دقیقه طریقه باندې کار کیږي په دې طریقه به ته کې دا ډیمینیشن نه زموږ سره یعنی فاصله چې د فاصله هغه معلومول دا فاصله یوازې د سې نه معلومیږي دا د سې هم معلومیږي لکه تاسو مثال په تور باندې د سې یو ریکټنګل اسی جوړ کوته چې د دې او د دې په مس کې د څومره فاصله ده نو دې کې ته بزي او په دې کې یاد ساته په دې کې ودلته کې خیال وکړئ کنه چې د کولاو کې نو په دې کې یو سره انګولر دی یو سیګمنټ دغه دی نو په دې کې ګوره یو سره زموږ سره هوریزونټل اور ورټیکل ډیمینیشن ایو د پیرالل نو پیرالل خو نیغته وي هوریزونټل او ورټیکل په کې دوانه پراتا او ولان دوانه نه راځي نو دلته کې ودی جوړ کا ګوره ډایرکټ د تخې کنه خې چې یاره دا دونه دیږي نه دونه پورې زموږ د دینه دیږي پر سونه فاصله ده 1.85 فاصله دا څه د پر استعماليږي دا د فاصلو د معلومولو د پر استعماليږي دا اکثر خلک ډیزاینینګ میزاینینګ کې استعمالي بورډونو کې الکه دا تصویر مونږ دونه چوت لګول دا بل دونه چوت ته مطلب وګور چې دوانه برابر دي نه دي برابر نو یو بل لبا پیمایش پکې صحیح ده نو دا زموږ سره څه د پر استعماليږي د دقیق فاصلو معلومولو لپاره طریقه کار باندې پوښوي بس دا آسان ټولز دي کې سګران نشته دلته ویل کېږي سمارټ ډراینګ ټول مطلب دا رکته د سې دی راکا ګنه د سې ندینه ریکټنګل جوړ شي تا غلط جوړ کړو خو په خپل ریکټنګل جوړ نه کو او کدي سې د غون کو جسه شو غون دایره جوړ شو نو دغه چې ستاسو سونه مطلب کلیر یو مطلب اق شانتي غون به جوړیږي کته د سې جوړ کړه کنه بیا د سې مطلب د سې غون به نه جوړیږي بیا د سې شی جوړیږي صحیح نه او که د سې ټرایانګل ته جوړه ګوره ما خو ډیر ګډ وډ کو خو بیا هم دې مطلب ځان لا ټرایانګل ته بدلې دي د سمارټ ډراینګ ټول وای صحیح ده دې ته هغه دې ته خو ریکټنګل جوړ کا او په دې کې دن بیا زموږ سره دې ته چوغور دې ته 3 پوینټ ریکټنګل ټول وای لکه تاسو مثال په تور باندې یو د سې لاین ډرا کو کنه وځي پریو دا جو مطلب دا چې دې سې په خپل اخو بیا ور روان دي نه بیا به کلیک کې جوړ شو که تاسو مثال په تور باندې دې سې جوړه دې سې او پرې د خو دې سې به جوړیږي صحیح شو دا د دې هغه ډیفرنس دی دغه طریقه په دې ګولای کې هم ده چې ګولای دی مثال په تور باندې راغستنو په دې کې 3 پوینټ یو پوینټ کلیک او باقي به دې جوړیږي صحیح ده خدا ته ما په ام اس ورډ کې دا خبره وضاحت مې ته کړې ده چې کله ریکټنګل جوړه یا هر څه شی جوړه د هغې لپاره به یا کنټرول یا شیفت په کمزې کې مطلب کنټرول والے کیږي دلته به کنټرول په کمزې کې شیفت والے کیږي په ځای کې به شیفت زه دلته ریکټنګل جوړوم نو شیفت مې وو نو بالکل مطلب سره لکه چې کوم طرف ته جوړې جو هغه طرف ته زی او چې کنټرول دی ونی وکنه دی بیا ریکټنګل دا ریکټنګل نه وسو دی د سکوير وای چې هر طرف یو شانتي دا سکوير شو سینه صحیح شو او ریکټنګل خو دې سوچ دوه طرف یو شانتي دوه طرف مطلب سلوونه یو شان نه خو دوه یو شانتي دی دا ریکټنګل وای بیا صحیح ده نو دا زموږ سره د شیفت او د کار دی کنټرول د دین علاوه ک ګول دایره جوړه سرکل چوته مو نو که اسی جوړه جو د سې کی او چې کنټرول دی نو بالکل سرکل جوړیږي بیا ا دې چې د الیپس ټول دی ون چې دا اگې شکل نه د الیپس ټول وای خو بیا
او سرکل خو چې پیژنې سرکل څه ته وایي دې ته ویل کېږي بیا زموږ سره ګراف زموږ سره څه دپاره استعمال کېږي یو قسم له څوک ورته ګراف وایي څوک ورته زه ورته ټیبل وایم ولې چې ته ټیبل پیژنې په دې ځای کې ولاړ چې دي دا زموږ سره کالمونه دي او لیکلي ورته هم دي کالم د دې ملس مطلب دی روګانې الګه مال سونه روګانې کالمونه پکار دي چې خلک چې ټیبل جوړم سونه ټیبل جوړه یار مال خو دغه ټیبل پکار دی لکه لستی بکی کالمونه او لستی بکی یا شل دی بکی روګانې مطلب د کسانو موافقي ما 15 ورکو بیا به زه وګي د دې په کم ځای کې بیا روغې کنه په کم ځای کې راغې په دې پاڼې کې راغې دونه یو پیر می کلیکونه د قشان نه کړه ټیبل جوړ شو بیا په دې کې ایډیټینګ څنګه کې چې دا وړو کې کول او غټول او دا یو جدا خبره ده ان شاء الله دا بیا کوم صحیح ده دا ټیبل شو او په دې کې د بیا زموږ سره راځي پولیګان ټول څه ته ویل کېږي پولیګان ټول مونږ ته دې ته ویل کېږي چې کله تک د جوړې نو سٹار دی خو په دې کې دا سٹار چې جوړیږي دا د دې ځای نه دا نخې نه دی دا کومه سیوا کوه جدا ریکټنګل دی جوړ شي نه دا مونږ چې اکثر په دې ایم اس وډ کې ډیر کړی دی موږ اته چې کله کارونه وبرغول صحیح شو دې د سٹار وای چې سٹار دی وو چې مطلب دا سٹار شو یا سیوا کو سٹارونه دی جوړی کنه صحیح شو او چې کله دې سٹار نه مطلب چې دې شي جو ګوره چې دا دې کو سٹار شو کنه او چې 4 شو کنه بیا ډایرکټ پولیګان ته وړي نه وس پولیګان د اوس ګور چې پولیګان دی جوړیږي پولیګان دغه شو صحیح نه دا زموږ سره دغه طریقه شو دین علاوه پدې کې یو د زم سره سپرینګ مو د سپیرنګ وای کنه د سپایرل ټول سپیرنګ نشي جوړ کې کنه سپیرنګ شو ادا بیا سیوا کول کومول د دې ځګینه د دې اپشن نه چیز دستی کو کنه ګورو ته سمره سیوا شوي او چې دا دی وو کنه ګورو دا به الټي وس ګوره الټا خو نه ده او د دې او پدې کې فرق څه دی فرق باندې ځان پوهوسو د دې او پدې کې فرق دا چې د دې د دنه کم کرس دغه چې د اخري لاین دا چې تاو نه دی او دا چې ته جوړ کې کنه نو دلته د مثال په تور باندې هر څونه دغه کړی کوډ کې نوړو کې چې خپي پوښي دا جو جوړ کې کنه نو د دنه تاسو ګورئ دنه تاو دی صحیح شو دا زموږ سره د دغه هغه خپل دغه چې کله یو شی ته بالکل لری شي ته بسوي F4 چې F4 دوه دته ته واپس نږدې شي ادا بیا زموږ سره مطلب د دې هغه سټیپس دي نو دا سټیپس مطلب څنګه وخت چې دا ما جوړو نو دا سو کولاو دی نه او چې دا ما دلته کې بره کم کو دا 40 می کو کنه دا شی نو د دې دا ایکسپینشن فیکټر نه دی دا دای څه پروګرام سره راغونډ کړه او ډیر کړو صحیح شو نو دا زموږ سره د دې کار په دې باندې به لوګو جوړو ان شاء الله بیا په دې باندې نو خپو وشي صحیح ده دغه شانتي دا غ شیپس دي مونږ چې په ریکټنګل په دغه کې ایم اس ورډ کې کول چې کم شیپ په دې پکارې دو که غ شیپ په دې پکارې دو که هر شی په دې پکارې دو کنه لکه دا دې کلیک کو نو په دې کې ګوره یو دا دی چې بیا دلته کې راشي په دې کې د نه هغه ټول شیپونه دي کنه دغه دیلونه شو یو شی شو دا الته کې وو صحیح ده دا غلطه کیو کنه دا زموږ سره شیپس دي په دې ځکه بیا د ایروز دي هر څه جدا جدا دي صحیح ده او بیا په دې کې ایرو کې دا ټول د لاندې دي او په دې کې دا کم پوینټونه دي پوینټونه د دې هغه شکل بدلیږي یعنی سیوا کیږي کمیږي بګه صحیح شو ادا زم سره وسه سیوا شو کم شو یعنی دا ټول د دې پوینټونه د مطلب د دې هغه شکل کې چینجینګ راځي بیا زم سره دا اپشن چې وي دا زم سره هم یو قسم لاغه شیپس دي تاریدلې دي په هغه کې به مونږ کول په ایم اس ورډ کې هر یو مطلب شیپس دي شکلونه دي چې کم دي بګه پکاري کې ځان لای را اخلا دین علاوه بګه بل سٹارونه بکې مالته کې وتا د لیدلې بدی کنه د سٹارونه بکې ادا پوینټ چونه شي مطلب د سیروګه کله ور دي چې نو ورکه وشو دا بکې هغه ریبن دی الته بکې ریبنومو صحیح ده دا زمون سره د دې شیپ کار دی او دلته بکې زمون سره دا کال اوټ شیپس دي کال اوټ مطلب دا چې کله ته چرته وګوري کنه داخلي جاری دی او داخلي جاری ہے او کنه دسي دې د پاره دا کال اوټ دی چې جوړ دی کو کنه نو دا مطلب دي چې دا بیا خوځيږي دې د کال اوټ صحیح نه چې جوړوا مطلب دا د استعمالي کې چې خوځي ته بیا ما ویلو چې پیک ټول براخلی نو مطلب دا پیک ټول په ذریعہ سره بیا دا خوځيږي دا وشو دین علاوه موږ سره بل اپشن نه غي ته ویل کېږي ټیکسټ ټول څه ته ویل کېږي چې کله ته لیکل کې مطلب په کوم ځای کې لیکل کې کلیک کا او دلته بل زما بده کې لیکو د خاص کې فرق دی چې اوس لیکل کوم لیکل نه ښکاري کنه نو دلته کې فونټ نه دی فونټ هغه زمانه لیکو دی چینج شوی دی زبر اوس ایریل فونټ نو خپل او انټر وکم
لیکل ښکاره شو که نه او د دې ځای نه هم غټېږي داسې غټېږي نه او د دې ګوټونو نه هم غټېږي دا خو موږ الریډي کړي دي مخکې هم او دا هغه بولډ دی ایټالیک دی انډرلاین دی او دا پکې لیفټ رایټ سینټر دی او دا پکې زموږ سره انډینټ دي انکریز او ډیکریز انډینټ دي او دا شو هایټ که دې خیال کړی بولټس دي دا به انشاءالله بیا کېږي په قلاره به یې کوو د خیره خو دا مې ټیکسټ ټول درته وښو نو په ټیکسټ ټول کې یو دا خبره یاد ساته چې ټیکسټ ټول تا کله مثال په تور لیکو نو کلیک واخله لیکل شروع کا او لیکل شروع کېدو نه بس په بیا مطلب دا دی که نه چې سی چل به وکړي دا به داسې کلیک کې او د کلیک کېدو سره چې به موږ ټیکسټ باکس جوړوو که نه دغه شان به کلیک ونیسي او راوبې کېږي نو ټیکسټ باکس به جوړ شي او بیا به کې دننه لیکل کوه ته د ماوس خپل معذرت وکړو چې زما ایریل نه بدل کړي دي نه ښکاري او بیا غټوه هغه ټیکسټ باکس دی په دې کې دا انډینټ هم کار کوي بولټس هم کار کوي صحیح شو اوس زموږ سره راځي بلینډ انټریکټیو بلینډ ټول په دې کې دننه زموږ سره دا ډېر ښه سامان دي د هر یو شي خپل جدا جدا نوم دی ته پې پوهېږي دې ته ویلی کېږي زموږ سره بلینډ ټول د څه دپاره استعمالېږي تا یو شکل جوړ کو ګول دایره کلر دی ولا دې ځای نه ورکو کلیک به دباو چې نیسي بیا ډېر ښه کلرونه نیسي راځي بیا دا نه داسې کلیک په دې نیولې بیا پرېږده کلر راغی دا دلته بره کېښودی دی د دې نه چې کاپي اخلي سیده به یې ښکته راکوز کړي او رایټ په کلیک کې کاپي واخیستی شو که نه د بلینډ ټول کار دا دی چې دې ځای نه دې ځای پورې نه دی دا ټوټل به ډک کړي ډک مطلب لکه د دې ځای نه دې ځای پورې به کاپیانې واخلي څنګه به اخلي بلینډ ټول به کلیک کړي دغه سر نه به یې کلیک ونیسي ښکته به یې راوکاږي بیا به یې پرېږدي کاپیانې واخیستې که نه نو اسانتیا ده بار بیا دې بره سر کې دې سټیپونه لیکل دي مطلب دا شل دي چې وایي دا وړوکي کېږي لږ کېږي 10 9 8 داسې دا د بلینډ ټول کار دی په دې کې بیا مزید نور کارونه چې کم کله وکم لکه مطلب دا دی چې اوس په دې کې زمونږ سره د بلینډ طریقه کار دقه شو او چې کله مونږ بیا مطلب دا ډیزاینینګ پې جوړو نو هغه ټایم کې بیا هغې ته پروفیشنل کار وایي که نه لکه چې سب مکمل سینیر یې نو استعمالېږي به دا مې تا داسې طریقه کار وښو صحیح ده چې بلینډ ټول به څنګه استعمالېږي یو شیپ په مطلب دا داسې جوړ کړي کلر دی ولا ورکو او دې خوا راغلی به دې رایټ کلیک کړو دا شیپ د خیر وړوکی کړي ګوټې اوس او لاړ به شي بلینډ ټول به راواخلي په دې ځای کې نه به کلیک ونیسي دلته به راکاږي نو ګوره چې کاپیانې راغلی که نه دې به سټیپ دې کمیږي او سیوا کېږي دې ځای کې نه به ځان له کمې او سیوا کې د هغې نه علاوه به کې بل دې طرف ته روټیشن و چې روټیشن کې دا به تاویږي به یعنې صحیح شوه دې ته بیا ویلی کېږي زموږ سره لوپ بلینډ لوپ چې لوپ دی و داسې به داسې څه چپه غوندې کې به راشي ګوره ته یعنې و چې ته لوپ دغه کې که نه دا روټیشن داسې راغونډېږي اوس دې بل طرف ته اوس په ماینس کې به دې بل طرف ته ځي ګوره ته ښه یعنې نو دې ته څه وایي دې ته لوپ وایي صحیح شوه لوپ او دې ته څه وایي ډایرکټ بلینډ خو به دې دا لاین نه دا لاین دا پوینټ چې ته لرې کې جدا به لرې کېږي اوس یعنې که نږدې کې جدا به را نږدې کېږي داسې نه دې ته څه وایي زموږ سره ډایرکټ بلینډ بل دا ډایرکټ بلینډ چې ما کوم وښو که نه دا به مثال په طور باندې واپس خپل ځای له راولو چې موږ سره دا شیپ مطلب خپل اورینل حل شي صحیح شو جي دې ځای کې ته اوس ویلی کېږي زموږ سره کلاک وایز او انټي کلاک وایز مطلب داسې به کلر غوندې کې به جوړ بوډۍ ټال جوړ م وایي او دې ته ویلی کېږي زموږ سره کنټور کلاک وایز بلینډ دا چې کلیک کې نو مطلب یو یې زموږ سره الټا ګړی نه ده ګړی یو دا دغه چې تاویږي که نه د کلاک وایز دی او انټي کلاک وایز بیا الټه کي صحیح شو دا ګوره د دې دا غشه چې دی که نه دا داسې دی او د دې دا غشه چې دی دا داسې دی که نه نو مطلب دا کلر نه دی چینج کېږي را چینج کېږي که نه لکه دې کې دا سور کلر چې اوس دی دا به د بل د وړو طرف ته به راشي نه او بیا به د بله غټ طرف ته به لاړ شي دې نه علاوه به کې بل زموږ سره اپشن هغې ته آبجیکټ اینډ کلر اکسلریشن وایي نو دا کلر اکسلریشن ته اوس وکړي دی دا هغه شی ومه چې ته اوس وکړو دو ته څه لیکلی دی کلر اکسلریشن نو دا دلته کې ما ته وایي ډایرکټ بلینډ نو ډایرکټ بلینډ خو به دقه شو دا خو ډایرکټ بلینډ دی د دې ځای کې نه هم دا اکسلریشن د دې ځای کې کار دی ښه دا زموږ سره شو که دلته کې دا ووهو چې کلر به کې راغی نه او که دلته دا ډایرکټ بلینډ وو نو مطلب دا دې کې بیا کلر نه بیا اوس ګورئ دا ته لرې کې نو هغه شی شو که نه شو دغه نښه چې دغه هم چوتېږي لګي که نه نو چې کله به کې ته کلر ورکړي که نه کلر نو اوس دې کې یو اپشن دی هغې ته ویلی کېږي تاله چې دا تاله دې چې کلیک کړه دا به کولا وشي اوس دې ته اوس ګوره دا څه دی کلر تاویږي را تاویږي نه
دا کلر شو سینی او دا یو چې دا object دی rectangle دی object وي اوس په دا object مخې ته راځي نه د طالبانی پوه شوي دین علاوه کې بل اپشن زموږ سره acceleration یعنی accelerate sizing for blend دا مطلب دا دی چې blend کې د په وځګوره سیس ته ګوره چینجینګ به کې راځي کنه راځي دا سیز مطلب کمای او سیوا کوي صحیح شو دین علاوه کې بل هغه ته ویل کېږي سره مثل سره یار مثل سلیمیز بلند شی دی ګل د خو دی باندې کار څه دی وخت کېدا دا نوٹ نه دی نوٹ دا سپلیټ چې وهی کنه د دې کار مخې تر روان دی اوس وخت کېدا دا سپلیټ ته وو اوس وخت کې دا شاته نه دی شاته دې نه سپلیټ کړي سره څه ها ګورا دا اوس د دې ګرافیک دی کنه چې لږ زوم کې او ختم کې به ودا شي اوس په دې ځای کې دا سپلیټ شوی دی وخت کې ښه په دې ځای کې اوس ما کمی وهاله سپلیټ کېدو والا بلند ټول براخلي دا ګوره د سپلیټ شي دی نه ماچ دی اوس د دې ځای نه تر راکا کې کنه دي سي نو ګوره ماچ دی نه د سپلیټ وای سورت وای دا سپلیټ ماچ دی اوس زمون سره پدې کې دا سپلیټ کارو واپس کنټرول زد ټلاړه ما برابر دی وسینی و چې کله ته مثال په تور باندې پدې ځکه کې دا خواغه سیزینګ والا خدای ویني دې ته بلند آپشن پدې کې سپلیټ چې کم ځکه ته ماتول غوړي دا نه خلاصي کنه نو اوس کته چې پدې ځکه دا ماچ چې ماچ شو کنه او دې ځکه چې نسی کنه نو سبا کې لول بدا شي کلیک کې به بدلته کې راشه پوینټ بیسته وي په بل ځکه ماته کنه نو اسی به کلیک کې لول دي سي بلند ټول چې بلند ټول دی کلیک کو بار کلیک کوي کلیک کړه دي سي دا کم چې ګوره منځ دی کنه دا زموږ سره بلند ټول دی صحیح ده دا ټول دی صحیح دا ټول بلند ټول دی او دا زموږ سره اوریجنل دی کوم چې اوریجنل زموږ سره دې ځای نه بس زموږ سره بل اپشن پدې کې چې کله بهر کلیک کې اوس دا زموږ سره راځي سٹارټ دا شو او بیا لیکل دی اینډ نو اینډ دا شو صحیح شو دا چې کلیک کې نو بده کار نه کوي نو دا ولی کار نه کوي دلته کې اوس پدې ځای کې اوس هم سره سپلیټ شي دی کنه ماچی دی کنه لګوټه نو موږ بسو کو کنټرول زد بو وو بیا کنټرول زد وو وسو ماته کنټرول زد وس صحیح شو اوس کار شروع شو اوس په دې ځای کې د سپلیټ کار باندې پوه شوې دې ته پات وای پات پراپرټیز څه مطلب دی د پات پراپرټیز دا به ان شاء الله وروسته روان دي ښه نیو زه چې کوم یم هغه دا دی خو مطلب دا دی چې صحیح کار نه کوي ان شاء الله په دې باندې بیا موږ ځان پوهه کوو ښه دا اصل کې سٹارټ کې نوی کنټرول یو ریورس اور انورټ یعنی دا ان شاء الله په دې باندې سٹارټ مطلب دا دی چې یاره ته مثال په تو سٹارټ ان ابډیټ لګا دي چې نه سٹارټ شي په دې ځای باندې کنه او ته چې یار زمون سره د نیو سٹارټ یو بل ځای نه او شو سٹارټ دې ته شو د دې کې نه سٹارټ شي دی کنه او ګوره دلته کې اینډ سٹارټ نو اینډ سٹارټ شو اینډ سٹارټ نو دا اینډ شو دا کار شو دین علاوه دا زم سره پات ته یو شی چې جوړ کو کنه ریکټینګل او ته چې دا شی دې ته ورواچولې شي نو دا پات دې د لپاره استعمالېږي صحیح شو ول دا نور باندې چیرو په دې باندې به ستړي غټ کارونه روان دي ان شاء الله کوي چې په کوم ځای باندې مونږ به مطلب ذهن کار نه کوي مطلب هغه د نظم ازرت واړم نور بسر ګورو کاپی بلند پراپرټیز نو دا یاد ساته د کاپی بلند پراپرټیز مطلب څه دی دا کوم بلند چې د تخکاری کنه دا چې ته مثال په تور باندې کاپی کې او په بل شي باندې پیسټ کې نو دا به ان شاء الله مونږ کو په سبانه په بلند ټول کې او دې ته ویل کېږي زموږ سره کلیر نو کلیر دی واپس خپل له حل راغی کنه او دلته اوس وکړي دې ته دا اوس کار نه کوي نه پوښي خدای ختم ولی بلند ټول ختم شو کنه او چې دې سره وکړي د بلند ټول بیا راغی او په دا ټول کار کوي صحیح شو جی دا بلند ټول ختم دې ته کنټرول وای انټریکټیو کنټرول دی شي ته دی ځګي نوم دی انټریکټیو او د هر یو شی بیا نومونه جدا دي انټریکټیو بلند ټول انټریکټیو کنټرول ټول انټریکټیو کنټرول څه ته وایي دا یو ریکټینګل دی ته د کلر ورکو یا کلر تی زل کوم چې دا خپل شي دا چې راغستو کنه ریکټینګل په کلیک کې دنه طرف ته راکا غونډي بس شي سټیپونه جوړ شي ګورخه صحیح شو او دا سټیپونه دي چې نه سیوا کیږي او دا کمیږي او په دې ځای کې بیا هغه شی دی
دلته لیکل لاینر کنټرول نو په اوریجنل ټایم کې دی لاینر انټي کلاک وایس او کلاک وایس هغه خبرې دي دا ښه د کلر ورکو دي شي کا ا دې بل د کلر کو زیړ شو ادا به کې به چینجینګ کوي دین علاوه به دا اپشن سره ابجیکټیو کلر ناغه شی ده کنه یو ابجیکټ مخکې لري بوزي را بوزي ادا بل چې دین د سپ کلر لري مخکې اخوا دی خوا کې دا کم کلر چې دي کنه په دې کې زموږ سره ایډیټینګ کوي صحیح شو خدا ښکاری نه به ان شاء الله رسته بدی باندې ډیزاینینګ وشي په وشي د دې ختمه د غزینه ختم کا خبره ختم دیږي کې ته به کې لګو ټو سنټر نو ټو سنټر چې وای کنه دې کې بتاله د دیږي کې دې په ډایرکټ د سنټر پورې سټیپونه راخي اګه دی وو کنه دې د سوال کې انسایډ دنه ته ویل کې او آوټسایډ دم سره بهر ویل کې بهر جوړ نشو صحیح شو دا زموږ سره دغه طریقه کار دی او دا زموږ سره دی بیا یو قسم لا سیوا د دې په دې منځونو کې د سپیسینګونه دي نه وګوره دغه شو کنه شو خلک چې په دې کوڅه کې دنه زینې چې دې له دوس کلر ورکو کنه دنه ورکو کې ده ها بلیکی کا وګوره دوسه یعنی صحیح شو دا زم سره انټریکټیو ټول دی بل زم سره څه دی انټریکټیو ډیسټوریشن مطلب ډیسټروي مطلب څه دی لکه تا یو تا خو دغه لوګو لیدل لګنه دا ټرینر والا لوګو دي څه دا څه کلر دی کنه څه دي کلر دی پوه شئ دې دی کنه دا چې راوخلې کنه او دې چې مطلب چې راو دي کاګو کنه جو قشې دي جوړي کنه جوړي مطلب ځان دې برابر ہے ها سیب دا یو شی به مطلب دا نشته چې کنه نو دا بیا د ان شاء الله نشته نه بس کو نو دا چې ما کوم جوړ کو کنه د دې ځکه نه بیا دی هغه چینجینګ کیږي یعنی ځان لې نه ا دې ځکه تاسو ګوره دا چې وਹੀ کنه دې به بیا یو بل ډیزاین جوړي نه صحیح شو کنه دا چې وایي کنه دا ټویسټر ډیسټریشن نه لکه دې تاوهل والا څنګه یو شی درو جوړ کو کنه دې کلر دی ولور کو ډیسټرای ته راړي دا وځي د پنکی په شان تاویږي دې ګورو دا ها یعنی دا تاویږي هغه نه تاویږي هغه نه څه شی رخ کوی نه تاویږي ته ګورې نو تاویږي نو دا د تاویدو لپاره دی او دا چې دی کنه دا زیپر ډیسټریشن څه ته ویل کیږي لکه دا ګیراره پیژنې موټرسایکل ګیراره هغه ګیرارو په شان کیږي نه ادا خو جو مطلب دا ته چې ما کوم ډیسټرای لاول وکړو د ټرینر والا دا د حقیقت لپاره استعماليږي چې راوادي غستو او دا دی وو چې ګورو ته هغه شان دي شیزونه ته جوړیږي کنه جوړیږي ها وښوي دا وشو چې دې طرف ته اوس بیا زموږ سره دا د دې یو قسم لا د دې ډبل واله او غنا د سلیګوټي ګورو دی شیپ کې به ته په خپل بدی کې دغه لګي پته ولګي نری کیږي او ډبلېږي صحیح شو او دلته کې زموږ سره کنورټ ټو کرف ته او دا سنټر ډیسټریشن نه دا سنټر کوي دلته کې سنټر باندې کوو سنټر شو نه ادا کاپی کیږي نو کاپی کول مقصد دا دی الته کار نه کول دلته کوي غنو سو لکه دې کې تاسو مر کار کړی دی کنه دا دې کې نه کاپی کا او دلته کې پیسټ کا ولال خو دې کې کار نه کوي دا به کله کوي یاد ساته چې دیوانه به کلیک واخلي بیا دلته راشي دا به څه وایي مو کارو کو لاول با اق شی کلیک کې چې کم ته د دې بشن جوړه دا شی جوړه د دې بشن کرا دا دلته بدار واخلي دا شی به کلیک کی دا کلیک نه بس بیا دلته راشي او دا به څه وایي نو کار وکړي صحیح وا دې هغه بلند ټول چې وکنه هغه دغه طریقه زموږ ذهن نه لګوتي او دا ډېر وخت خوش نه کیږي نو سړي ذهن اوټ کیږي کنه نو موږ په بل طریقه کوالته کې ډایرکټ نو هغه اساني هغه کې دونه لغنه لکه دا موږ بلند ټول جوړ کو خیال دي په دې کې ملته کې لوپ دې کې نه لوپ نه الو کولای چې کله ته روټیشن وکي ها روټیشن وکي به لوپ کار کوي څه کار نه کوي ها اوس وخت کې دا یو شیپ ته جوړ کو کنه دلته کې دا چې شیپ ته جوړ کو کنه دلته لاړې د کار نه کوي ها زکه کنه چې دا دین اوټ دی زکه چې دا خو سدي شي نه خو راکاګلو کار دی دا څه نه کیږي وس صبر کړه دا یو او دا یو دا باندې کلیک شو وس کار کوي صحیح ده
شفت باندې به دا یو او دا یو کلیک کی کنه او بیا بدل تراشي دا به وه نه قشنګ جوړ شي نه صحیح شو دا مطلب دونه بس ریټ کې کنه او سلیکشن والا کار دی دین علاوه بل زموږ سره اپشن دی هغه د شیډو خو زمانه خپې جنې لکه یو ریکټنګل دی جوړ کو او لاړې پدې چې کې دا د سره کاګرانو شیډو ښکاری کلر ورکه خار ریکټنګل لا الو شیډو ښکاری ها شیډو چې کنه هغه د پیریانو نه شیډو د صحیح انسانانو کوم چې یو شیخ کاری بنځه داغي سوري خاص وشو جی پدې شیډو کې بدل د کلرز دي دا کلر شو زموږ سره موږ ته کلرونه چینج کوو که سړی تور وي چې تور خو شیډ وي کنه کته دا ورکین دا کلر لمر ګندې چې کلر ورکی بیا موږ سوایو شیډو نو وي بیا دې تمګه ګلو وایو ساده ګلا صحیح شو اوس بلیک شو دې طرف ته ترانسپیرنسي دا ترانسپیرنسي سیوا کیږي ګور دغه شوې الته په سیوا کېده پک کېدو بدلته چې سیوا کیږي توريږي چې کمه جو کمی هغه الټو بخا په مې سوړګي او پدې ځکه چې ده کنه پدې کې خو او پدې کې چې ده کنه پدې اوکې دا بلر دی بلر لکه دا دی بالکل زیرو کو غنن جو بالکل داغه بشان مزه کوي او چې سیوا دی کو غنن د بلر کیږي اوسه وسرور وته ګوره بلر شو کنه صحیح شو دا ورشو جی دینه بس بیا دلته کې دا نور چې کوم کارونه دا مخې ته بیا روان دي او دا خو تیار شو دي خاطر تیاری جوړ کړی دي نه و دې ځکه دا تیاری جوړ شي دا څنګه جوړ شي دا چې کول خو وړي کنه دې کې کله کلیک کیو انسایډ دا نو انسایډ مطلب دنه طرف یو د میډل مطلب په منځ باندې او آوټسایډ بهر چرچا پیرا او ایوریج به دې څه کوي دا به ځان برابرې چیکې وي لکه ته دا خطه برکې کنه اجي دې په دې منځ باندې کو کنه دوس بالکل چرچا پیرا ایوریج دی ته وي او چې ته انسایډ وای نو دنه مطلب دې نه شاده شو میډل وای نو میډل دې نه چرچا پیرا آوټسایډ وای نو مطلب آوټسایډ به بالکل اوزي دی او ایوریج دې سره لګوي مطلب دا یو قسم له اوسط ولا برابرې ګوري ډیر سیوانا ډیر کم نه اوسط دی ته ویل کېږي څنګه صحیح شو جی بل زموږ سره دی هغه ته ویل کېږي زموږ سره انټریک ټو انویلپ ټول څه ته ویل کېږي یو ریکټنګل ته جوړ کو دي سي انویلپ اصل کې ویل کېږي زموږ سره لپاپی تا نو انویلپ تر اخلا کلیک شو کنه د دې څنګه ونی څخه ته راکاګه جو لپاپا شو کنه شو او بیا چې لپاپا شکل ته جوړې کنه نو لته به تاسو کې ها وزمون سره دی په دې کې بل ټول له هغې نوم سره انویلپ ټول چې کله استعمالای کنه انویلپ څه ته ویل کېږي لپاپې ده و چې انویلپ ټول وه دا به دې راکته شو شونه راکته کې استقبال چایسته دلته بلاړ شي بیزر ټول بر واخلي په دې نوٹ په کلیک کې او په دې نوٹ په کلیک کې بیزر ټول دی د پاره ښه نو سو شو ډایرکټ د دې نه سو شو لپاپه جوړ شو دې ته انویلپ ټول وای دې دوست نه بس زدي سي یو بل شي جوړو مې سي څه جوړې کنه دا ټول پوینټونه زم سره کرف نو پويږي چې کرف څه توي دا ټول کرف دي زموږ سره ډیزاینینګ بګی ته جوړول شي ځان لا او پدې به ان شاء الله مونږ ته ویل دي چې پدې به سکو لوګوز به جوړو نو بیا به ان شاء الله مونږ ته مسلې نه جوړه اوس ماته ته صرف د دې د ټولز د خیم دي ټولز مطلب څه دی دې ته ار څه جوړيږي یو کلیک جوړم دې نه جوړيږي ولې دا خودلته لاین دی کنه نو دا ټول به یو بل سره ویلډ کې به او بیا بزان سره مطلب دا کلر بوته اچي نو کلر دا رسته خبرې دي ان شاء الله ته به پويږي دا ټول کټ شو ها وسم سره لاست اپشن دی پکې هغه ته ویل کېږي زموږ سره انټریک ټو ایکسټریوډ ټول نو ایکسټریوډ ټول دی ته ویل کېږي لکه تاسو مثال په تور باندې دا جوړ کو کنه او دې دې یو کلر ورکو او آوټلاین دی ولا یا کلر مولانه دی ورکړه کلر لاندې ورته ادینه ډبه رغولو ته ایکسټریوډ ټول وای دا ایکسټریوډ ټول د 3D لپاره استعمالېږي د سی به کلیک ونی سره وای کاګه ډبه جوړ شو کنه او بیا لړ شي دي چې دا چې کم ته د ښکاری کنه دا د قشې دی صحیح ده دا د قشې دی او دې ته ویل کېږي روټیشن نو روټیشن څه ته ویل کېږي ان شاء الله روټیشن ته خو لګ ډیر پته به تاویدو ته ویل کېږي دا مونږ په سکی کړه دی په ام اس ورډ کې په امونه هر شی راخ کړه دی نه او باندې کې به روټیشن کړی استعمالېږي ان شاء الله ته به ځخم کنټرول زیټ شوم بل زم سره راځي په دې کې زم سره د دې د کلرز دي نو کلر بدلی کې نه د نه چې کم د نه کلرونه دي صحیح ده یو د دې شین کلر بل د دې سور کلر برابر شو او وسته وی چې مثال په تور پدې کې د اور ال کلر واچو دا بلیک ور کنو بلیک شو کنه شو اوس دې کې اوس ګور لک سوګه کلر تلړ شه د بلیک په ځای به ګل ګټي زیړ ور واچو نو څنګه شو ادي له بګل زیړ کې دي سي
کمزور دی سي کلر ورکړي مطلب برابر شي. نو څه جوړ شو کاټن جوړ شو کنه دا زم سره د دې کار دی او وروسته به ان شاء الله بیا په دې باندې مزید پل لغه کو په هو په نور کو ښه او دې سي ګوره دا کمیږي او سیوا کیږي نه صحیح شو او دې تاسو ګوري کنه دا خو مطلب دا چې دې کې یو قسم له کوالټي برابرې ادا څنګه برابرې دی باندې به ان شاء الله مونږ بیا مزید فلزان خپو هکو یو انساید یو آوټساید یو دغه کنه دا دینو څه خبرې نشته خو انساید آوټساید او دغه هم دا زم سره د پیرون نه دغه رخ شو تابوتو صحیح ده نو ان شاء الله دې کې بیا مزید دغه کو ها دا اوس دا پوینټ نه د دې پوینټ اوس ګوره کته دا وਹੀ کنه د دغه پوینټ پوری مطلب دې بیا برابرېږي او بل زموږ چې دا کم استعمالي کی دا زم سره بای ډیفالت کوم ځان وګدو کنه نو ګوره وګدي کنه پوینټ پوری سي کنه رسي صحیح شو دا ان شاء الله بیا رسته مزید په دې باندې خخ دغه جوړو ډیزاینینګونه بیا کیږي دې ته لایټونه وي دا بلب دی راغستو بلب پکې آن شو بلب آن کې بلب آن شو نو چې کله بلب آن کې کنه نو ګوره دا یو بلب دلته آن شو کنه بل دو دلته آن شو دا دو دی خوراړه دی خوراړه نه 3 آن کې جو 3 راخله پاغه سر باندې کېدا دا بلبونه دا کار څنګه کوي دا به ان شاء الله الو پته لګي چې کنه مونږ په دی باندې دا ان سي ټي د دې هغه بلب روشنايي کمول او سیوا کول صحیح ده روشنايي سیوا شي بیا څه نه کوي کنه چې کوم کې نه بیا ډېر کوي او یوز فل کلر مطلب دا چې بس بیا خو لکه د تک تور شپه باندې تاسو لیټ ولګي نو سره نه کی دیتا نو دې کې بیا فل کلر مطلب بیا یو قسم ل بلیک کیږي دین الو دا کاپی نو دا ماوي کاپی څه ته ویل کیږي چې کوم شیپ ته ډرا کو تا دا شی اوس په د باندې راولي نو ایکسټریوډ ټول براخلی کاپی بوې به دلته کې راشي نو ګوره د کار نه کوي نو سکارو کو کنه و دا اوس چې کارو کو دا ولې ونه ګلاول نه کوي چې کو نو په دقیق خبر ځان پوهه کا اصل کې ایکسټریوډ ټول د شاته دی دا یو چې دی کنه دا خو ریکټنګل دی یا ټراینګل دی یا سکوير دی هر څه شي ځه نو دا چې ته کلیک کینو په دې باندې کار نه کوي ورو می ته غلطيږي نو واقعي ز غلطيږي زماله د شی وکړ دی پوه دې نه پس بیا دې لږ دنه کلر ورکی چې مطلب دا بهر هر څنګه کلر ورکی سپین زړ تو هغه شی دی جوړ دین علاوه بل بدی کې زم سره دې ډیلیټ مطلب پر وی دل حل تراغه کلیر ایکسټریوډ او دې ته ویل کېږي زم سره ترانسپیرنسي ټول څه ته ویل کېږي دا لکه اوس مثال په تور په دې کې تاسو وکړو په دې کې تا دلته کلر واچو او تا په دې لپاسه کې خو دوی نه تاسو چې دې باندې ترانسپیرنسي ټول دی ولګي نو ترانسپیرنسي مطلب پکواله نو پکواله راغی ګرانه غي ینه دا کمیږي او سیوا کېږي او بل په دې کې بیا آپشن نه غي ته ویل کېږي زم سره سو ترانسپیرنسي میډ پوینټ کمیږي او سیوا کېږي او په دې ځای کې به آوټلاین شو دا به زم سره فیل کلر شو دنه آوټلاین به خپل ځبانی بیا او کته الو نو مطلب هم به سره آوټلاین بیا ترانسپیرنس کیږي هم به سره دنه کلر ترانسپیرنت کیږي هر څه به سره ترانسپیرنت کیږي نو دا زموږ سره دغه کار شو او دې کې به دا خبرې د ستاسو ذهن نه اوټ دي ان شاء الله مزید بیا مونږ کو دې تاسو ویل کېږي فریز جدا شی دی ان شاء الله دا به ته بیا وشي اوس په ټیم کې مو کې نو ته جو سکه ها هغه شی دی نو فری شو اس پته مونږ لري خو فری شو اسی فری شو اوس کنټرول زیډ وګورئ چې کو واپس خپل جوړ حل راولو واپس می بہت لو داسې دماغ خراب وي ها اوس وکړه په دې پوینټونو می کې خو دا ترانسپیرنسي کمو مې نه نو کم شو کنه سیوا شو کم شو سیوا شو نو دی پوینټ باندې کلیک کا ودلته کې دی پوینټ کم کا د دې پوینټ کم سیوا کوس ګوره خاص د پوینټ می کلیک کو نه دې سره ترانسپیرنسي د یو د بلغه پوینټ کمیږي ها په دې باندې رسته به ډی کارونه را روان ان شاء الله دا به ریډل شو ریډل څه ته ویل کیږي دسه ګولای ته ریډل ویل کیږي نه او چې بیا ته ترانسپیرنسي کمه نو د ماوي ترانسپیرنسي کم شو صحیح شو بیا د ان شاء الله په دې باندې نور خخه د غرازي نو دې سره زمونږ د ترانسپیرنسي کاروم شو د ټول ستاسو ما پریکټیکلی هر یو شی دي سی وکړو بیا به موږ اصل کار دې سره پاغي باندې کار کول چې دي کنه هغه وسنګ کو اوس موږ په دې یو ټول باندې ډیزاین جوړو خون بدل کې خو الو چې دا مکمل وکی ورخه تا کړه نه بیا خو نه کی صحیح شو ادا لپاره خبرې چې دي کنه دا اوس مزید مخې ته راځي دې ته ویل کېږي زم سره آی ډراپر د سترګو ټکي چې تا کړه کم ځای سترګې نه خوږیږي نه دا سترګو ته کېږي نو ته خو نه مې کړه دا یو شی به چې ډراګي
ته اوس غواړې دا آی ډراپر به راواخلې داسې ډراپر دی نه د دې کلر نه راډک کا راډک شو که نه دلته به چې کله مثال په طور باندې ته دا کلر دې ته اوس اچې نو دلته به راځي لوټه باکټ پینټ باکټ ټول دا به راواخلي اق کلر به دلته راشي دې ته څه وایي آی ډراپر باندې راغستل او په لوټې باندې بیا ایښودل نو ورکول یا اچول ایښودل به څه ته وایي دلته به یې راواخلي باکټ ته به لاړ شي په دې کې به داسې ور واچي دلته یې نه اچو دلته یې اچو دلته مې واچو بیا به سور له پاس سور بیا نه ښکاري که نه وشو دې ته آوټلاین وایي د دې شي نوم دی آوټلاین ټول دا ریکټینګل دې ډرا کو دغه شان دی ته وایي چې د آوټلاین ډبل شي دا ټول دې طرف ته چې څومره راځي دا ډبلی یې او بیا دلته کې لاندې زموږ سره آوټلاین ټول کې دا چې ووهي نو په دې کې بیا دلته کې زموږ سره آپشن دی آوټلاین پین نو ګوره هلته کې ما په ایم ایس ورډ کې تاسو دا کړي دي چې دا که دلته کې 24 نه غټېږي دا نه دلته کې ته خپل هم غټولی شي غټ شو که نه شو دې ځای کې دا کار دی بیا به دې کې زموږ سره دا شیزونه چې دي کارنر لاین کپس نو دلته کې ته دا ووهه نو دا کارنر څه شو ګول شو که ګول نه شو او دلته کې راشه دا ووهه دا ووهه واپس داسې کټ شو که نه شو او دلته کې راشه دا ټول کارنر دا اوس بالکل د ریکټینګل په صورت کې به شي صحیح شو جی دین علاوه پکې بل آپشن دی هغې ته ویل کېږي لاین کپس لاین کیپس مطلب دا دی چې ته بیزه ټول باندې لاین داسې ډرا کا او لاړ شه ډبلي کا او ته چې دا سیډونه جړغون شي نو دغه لاین کیپس دې ته ویل کېږي چې دلته کې لاول خو دا په کم پوزیشن چې دا خو پوزیشن یې دا ووهه دواړه سیډونه ډبل شو که نه یعنې راګول شو که نه شو نو وشو که نه دا چې وایي دا خو زړه په زړه شو په دې کې څه ګران څه شته وشو دا د کالیګرافي کالیګرافي کوم ځای کړی وه ما څه بدله بس ما ایم ایس ورډ کې مې نه ده کړې په دې ځای کې مې ده کړې ده دلته کې دا دی دا چې کلیک کوي په دې ځای کې بیا په دې په دې برش کې مې دلته کړی دی کالیګرافي دا هغې کې استعمالېږي اوس نه استعمالېږي صحیح شو جی دا ختم شو دا آپشن دی دا آپشن دی کې کوم کار نشته دا به مطلب دا یو سایډ ته وی چې یاره دا دې شي او بل سایډ دې شي ایروز دی کنه د ایروز نشان نه دی دې طرف ته دا دې شي دسي د دې لپاره استعمالېږي دا وشو جی کلر ورکې جو مطلب سور کلر شو په دې کې سګران خو نشته کنه وشو دا د بیهایند فیل او سکیل وذ نو بیهایند سکیل څه ته ویل کېږي دا به ان شاء الله مخې ته راځي دې څه وایي آوټلاین کلر ډایلاګ نو ډایلاګ کلر دی که نه دې کلر چې کوم دې کلر خوښېږي اوکې ووهه کلر ولګېږي نو دا خو دې ځای کې نه ما ته طریقه وښیم چې رایټ کلیک کوو چې کلر لګي که نه خبره ختم بل زموږ سره راځي نو کلر دې ته نو آوټلاین وایي ختم ټاټا بای وایي آوټلاین چې بیا لګې ولګوه نو هغه هر څه لاړو موږ چې څه کار کړو ټوټل لاړو صحیح ده نو دې ته څه وایي نو آوټلاین او دې ته یو ته ویل کېږي نو کلر نو دا نو فیل ورته ویل کېږي که نه موبایل ته وي ودي شو چې په دې دې رایټ کلیک وکړو نو فیل پېژنې ګوره دا زموږ سره یو ریکټینګل دی دې زموږ دننه کلر واچو که نه چې اوس دې کلر ختمې نو په دې به کلیک ووهي رایټ باندې کلیک به ووهي نو دې نه به څه شي دننه کلر به لاړ شي که تا کلر اچولی رایټ کلیک دې ووهو نو دې نه به څه کېږي بیا به آوټلاین دې نه ختمېږي صحیح شو آوټلاین به وي خو مطلب دا کلر یې ختم شو پوهېږي دا وشو جی دقه طریقې سره زموږ سره دا یو قسم لک کلرز دي دې ته اوس ویل کېږي زموږ سره فیل کلر ډایلاګ نو دغه با د رایټ طرف ته چې کوم کلرونه دي دغه کلرونه دي خو دلته به ځانه جوړې داسې واچولی شو که نه بل پکې راځي زموږ سره دا یو دې ته ویل کېږي زموږ سره فونټاین فیل ډایلاګ دې ځای کې چې راشي نو په دې ځای کې بیا زموږ سره دا تیار شوده ګریډینټ والا کلرونه دي ګریډینټ والا او په دې ځای کې بیا لاینر او ریډیل او کونیکل او سکویر دا په دې ګریډینټ په کولو په دوران کې دا ښه پوه شي کلر راغی که رانغی په دې آی ډراپر په صورت کې که ته دا راواخلې او بیا لاړ شي په دې ځای کې دا ووهې او دلته واچې نه کلر دا راغی که رانه دا دغه کار په دې کې نور خبرې نشته ښه دې ته پیټرن وایي پیټرن مطلب داسې دا مونږ ته کړي هم دي په ایم ایس ورډ کې په دې کې چې مثال په طور باندې دا کوم شی دا تش پتی والا غوندې کې پتی غوندې کې دي نه
دا پیټرن مطلب دسی وړه وړه دغه یې بکی دلته کې بکی بیا فل کلر نو مطلب دا ویږي فل کلرز مطلب دا لیکل کلر 3D ټایپ ونګي صحیح ده بیا پدې کې زموږ سره بل اپشن دی هغه ته بیٹ میپ تصویر موږ غلطه کړې دي یاد دي شي پس کې ان پیج کې ته خو ان پیج صحیح شو دا وشو دې ته وسوي لګي چې زموږ سره ټیکسچر ماته ته الته ګړو دا هغه ټیکسچر دی ټول به مې سوړ کې شي خبرې دي دا کني دي ما مې سوړ یار کړه دی نو پدې کې به دلته کې سمپلیفای پوي نو پدې کې دا دلته کې بوایلې ډېر ښه ډیزاینینګونه دي بیا ها دا به کې ډیزاینینګونه دي دا وګوره غرغونه کې دي دا استعمالي کې څنګه دا به استعمالي کې زموږ سره الو چې تخپ دي شو زنمانی پوه شي او چې نه پويږي کنه بیا خو نه پويږي دیم نمبر وکي بل دا اخیر وشو د دې کار سره پوسټ سکرپټ فیلډ ډایلاګ پدې کې زم سره یو قسم لا اچیومنٹ یہ تصویرانی لگا ببلز نو ببلز اوکے که جو ببلز براشي یعنی او کدل د وسراټ شي پدې ځای کې دا کلیک کو او دلته برډز دی نو برډز مطلب سو مرغۍ ادا دی کلر ببلز نو کلر ببلز دی کلر ببلز نه کاری خبره ختم دغه لپاره د استعمالي کې سره د سپکاري نو فیل دلته مې تاسو کو کنه کلر نو فیل دین علاوه زموږ سره بل څه دی کلر ډاکر وینډو دا وخت ما وی دا غ سیستم نه دا ټول دلته کې کلر ډاکر دي ځان به دي سي خو خوا کم کړی د خو کو فیل کا راګه کرانه کې دا کلیک کا فیل کا دا زموږ سره کلر ډاکر دی او دې کې ځان جوړیږي دي سي نه جوړول فیل کا راګه کرانه کې آوټلاین نه ورکه کلر جوړ کا آوټلاین د کلر ولګید کنه ډبل نه ده نخکاری ډبل شو کنه شو ځړواله وغیرہ والا آفلاین ته لګی کنه لګی نصیب طریقه کار دی په دې ځان په هکوا بیا به ان شاء الله مطلب دا به دې کې مزید کار کو ګریډینټ انټریکټیو فیل ټول ګریډینټ ویږي ګریډینټ غواړم په یاد کې شی بیا له روز چلوګو دا مو وګړه څنګه فسکې راځي دا نه مو فسکې څه شی وام بٹن مې تاسو خو فور ته خو مړه راځي چې بس لړې و دا یاد ساته دا لاین به ډیلیټ کو دا یو لاین به موږ وختي جوړ کړی دی پدې کې و زموږ سره چې کله دا ګریډینټ ته کلیک کیږي نه دا به دې سیده لاین په صورت کې راکاږي او بیا به دې ته کلرونه ورکې نو دا کلر به کلیک کی دلته ورشي کلر واچي دلته به کلر کلیک کی دلته ورشي دا زیړ دې کلر واچي نور کلر کې به کېږي دې ځګنه به کلیک نسی او دلته به دا پوینټ د غشي د سر نه دا په دې لاین باندې دی نو کلر باچولې کیږي او بیا خو نو کوی نو په دې باندې بیلته کې راځي لاینر نو د لاین ته لاینر وای کنه او ریډیل ګول او بیا دغه کونیکل دې څه کوله ډیزاینینګ دی نه او بیا ورته ویل کېږي زم سره سکوير نو سکوير خدا شو صحیح ده سٹار په شکل وته جوړیږي نه صحیح شو دا زموږ سره د دې د ګریډینټ خبره بیا به ان شاء الله نور مزید په دې باندې مونږ کارونه غوړ سره به پويږي دې ته ویل کېږي زموږ سره انټریکټیو میش فیل ټول دا اکثر استعماليږي د دې امونو د پاره مونږ چې د امونو وغیرہ جوړو د دې د پاره استعماليږي کنورټ ټو کر په پیژنې کنه او بیا کنورټ ټو کر دسی کا او بیا لګ دسی را دسی کا مطلب دا نه ام شریفه جوړ شي صحیح شو پدې کې جوړ تلته کې راشي میش ټول واچي کنه دا به دي سي دې کې نو ته کلر ورول خو کلر صحیح ونه چول شو پدې به ډبل کلیک وهي و به نيسي ا دې کې نه به کلر راوخلې نو کلر خو دې نه راغسته کیږي اوس څه کې دې باندې بل کلر ته اچو ها دې چې به کلیک ونی دلته راوړه سور کلر راغی کرانه شین کلر راوړه شین واچو کانچو دا دي سي دیتا سټو میشټول وي او پدې کې ګوره کالمونه او روغانی دي کتل ته کې کلیک ډبل وهي نو کالم به جوړیږي کتل ته ډبل کلیک وهي دلته بس جوړیږي رو بیا کدي چې ته کلر راوړي په دقه ځکه به واچول شي نو ودي به مطلب ختم ډور نشوي نه کدي چې کلر واچو کنه پدې منس کې نو جوړواله راغی کرانه
عادي پوینټونه نیوي کیږي مطلب دا ته په دې کې ځان ایڈجسټمنټ هم کولای شي صحیح ده په دې باندې به ان شاء الله بیا مونږ سوکو یو کوش کې دې مطلب دا مړه یا څه شی برخو کنه ته دو پته ولګي دا به جوړیږي د کلر میکسچر نه کلر میکسچر دا ستو ګوره مونږ چې کم کارو کو دا خو لګوټي ما به کې ایډیټینګ دي چې دا غلط وکړو کنه اصل دې شکل داسې دی آوټلاین نن کا رائټ کلیک کا نن شو صحیح شو دا د میس ټول کار او ته تمام کو سپ سرسری کار روان دی په دې باندې په کې چې سبا بیا ستانه اورم ها بس ته دا ټول ختم شو سی وای د یو شینه چې دا ډېر اهم کار دی چې نه کیږي لکه مونږ چې کوو دا لګي چې ولي دا نوی دی نوی کارونه بیا په صحیح طریقه باندې ایکسپلین کول غواړي بن شو